السلام علیکم. زما د یوټیوب ملګرو څنګه خیر خیریت دی. د یوټیوب ملګرو مونږ چې دی نو دې وخت کې تاسو به وړکې به وایئ چې لکه دوی چېرته روان دي که نه، دلته خو نه انسانان شته نه ځناور شته. خو دا خبره ستاسو صحیح نه ده، ځکه چې هغه انسانان هم روان دي ورسره یو ځناور هم د وړکو غونډه کې که نه شاته روان دي. سمه ګډه ده ګډه دا اصل کې سپی دی خو لکه سمه ګډه ښکاري. مونږ روان یو دې وخت کې یو تاریخي ځای ته، ډېر ښکلی ځای دی. غوږ کې دلته به زه اوس بره به په پڼو باندې به خېږم. دلته دروازو ته وګوره که نه سم بل شان دروازې دي. او دلته خټې ولې نه جوړېږي تاسو ته پته؟ خټې ځکه نه جوړېږي که نه چې دلته دا شیزان دي نو لکه کمې اوبه چې راځي نو هغه چې دی نو لاندې ځي هلته دي. او دلته کړکۍ داسې کړکۍ بار طرف نه پرې لکه زنځیران وي او ولکه د لیکلو ته وګورئ دا دلته ماشومان چې روانې کوي نو داسې روانې کوي. هغې لکه داسې بل شان لیکل کوي. دا خو د پیریانو ژبه ده کو کومه ژبه ده چې یو انسان ستړی شي نو لکه په دې کاڼي به کښېني چې انسان وګوره سپي ورګه موټي بندوم سپي اودسمات یې وکړو ما موټر پسې بندوم بیا د سپي اودسمات نه کېږي. د یوټیوب ملګرو مخکې ځو ورګه بیا ګپ لګو ښه دلته زنانه دي نو ځکه زنانه چې دی نو روانې دي مخکې نو دې د وجې مونږ لږ لټ کېږو. دا وګوره د پیریانو ژبه ده خیال لري سمه د پیریانو ژبه ده. په دې لیکلو به لکه تاسو پوهېږئ زه تاسو ووایه په دې لیکلو به څوک پوهېږي دا دې څه جوړ کړي دي. په دې لیکلو خو بلکل زه یم چې تعلیم یافته پښتون هم راولي نو په هغه به هم چې دی نو په دې نه پوهېږي. هلکان خو دلته هم رانه کوي. دلته چې ور ډبی نو داسې به ډبی په دې نشانونو به داسې ګوته به کېږي که نه نو هغه ور به ورته وډبېږي. کړکۍ چا ماته کړې ده خیال لري کړکۍ چې دی نو چا ماته کړې وه وخت کې ده. اوس مونږ دلته تاریخي ځای هغه دی وخت کې دې ځای نه ښکاري تاریخي ځای دا دی غوږ کې دی دلته باباګان د وتلي دي ستړي ستومانې دي لکه دلته چې بر خېږي نو غټ زړه غواړي دا تاریخي ځای دی د اټلي غوږ کې دی د اخوا دا چوک دی دا خلک دی او دې خوا جنډې دي دا او ډېر مزېدار ځای دی خیال لري ورېږه سوره مزه کوي خیال لري شا به یې ووایه چې مزه کوي که نه. دا سړی هم پکې ماسک کې ولاړ دی تصویران وباسي ښه ډېر ندیده دی چې دا کیمره چې ته نه وه لیدلې په سترګو دې سړي چې ته کیمره په سترګو نه وه لیدلې ما هم چې د آیفون په سترګو نه وه لیدلې نو ویډیو مې شروع کړه خیال لري. سوره عجیبه ځای دی خیال لري. اوس به بره خېږم وخت کې دی هغه دی د زمریم دی بره د یوټیوب ملګرو داسې مونږ بره روان یو دا لکن واپس شو مونږ چې دی نو بره روان یو په دې پڼو باندې دلته خېږو خیال لري. اخوا نور خلک هم روان دی اخوا روان دی هغه زمری هغه دی سړی مولا دی دا ټلی وایي دلته چې دی نو ټلی ملیشه وایي که نه نو دا سړی وایي دې بوت ته وګورئ ډېر څه عجیبه بوت دی خیال لري ډېر عجیبه بوت دی ښکاري سم سټی مات کړی دی وړې چا خیال لري. اوس مونږ چې دی نو په دې بره به خېږو دلته ونې بوټي هم دي ډېره خو تاسو به خو مزه درکوي ویډیوګانې خو لکه ستړي کېږو دلته به خاروګان اکثر دې سوري کې جاډې ماچېږي نه حمیده خیال لري بره خېږو ستړی ستومان یو خو بس څه کویم یوټیوب ملګري دي دي به هم نه خفه کوي وخت کې ده رالو بره نورې پوڼې هم دي لکه دا خو سمه راني ګټ ته وی 150 پوړې به وي نو شین باغونه هم دي دا غټ بلډینګ دی دا انګریز دی لږ ته وګوره فوټبالر انګریز دی یعنې کوم سټایل کمانډه وایي فوټبالر انګریز دې خوا لاندې ورګه لاندې دا ځای به هم وینو زه سا یم ځکه چې ستړی یم یاره ګپ خو نه دی ښکاري. دا بوټي ډېر مزېدار دي هلې ټیک ټاک یوټیوب ملګرو دا بوټي ډېر مزېدار دي اخوا دې ځای ته وګوره دا ځای لکه ډېر مزېدار ښکاري دا ځای ډېر مزېدار ښکاري. ټینک هم ولیدو اوس هغې نه پس چې دی نو راځو دلته دا چمن دی ښایسته چمن دی ډېره سره ښکلې نظاره ده خیال لري دا ګرد چاپېره غرونه دي وروره دا ټول چې دی نو فیملی والا لکه دلته راځي که نه خلک فیملی والا دلته راځي مونږ چې دی نو حامد راځه داسې که راځې حامده دې خوا غوږ کې دی هلته غرونه هم ښکاري هغه طرف نه غرونه هم ښکاري دا وګورئ یوټیوب ملګرو ښایسته ځای دی که نه خیال لري ډېر هغه څه بنګله ده دا خلک چې دی نو ډېر زیات په قطار کې روان دي چې څه چل دی خدای دې خیر وکړي دا خلک قطار کې روان دي داسې خو سړي خیرات له روان وي چې څنګه روان دي پوه شئ خیرات کې چې وي چې لکه راپاڅئ خو د انګریزانو خو خیرات میرات نه کوي چې دی ولې دې قطار کې روان دي خیرات له چې سړی روان وي نو داسې روان وي
اوکې دی ها دلته دې د جنګلی چې دوی چاپېره کړی دی چې دا باباګان هم چکر له راغلي دي اوکې دی ها یعنې لوی لوی سړي دي دوی چکر کوي ګوره ها ډېر هم د پټانو چل ورځي ګوره باباګان ته وګورئ ډېر هم د پټانو چل ورځي ها دا څه شی دي تاله کړی دی اوکې دی ها دا چې دوی څه شی تاله کړی دی دې کې منه تاله کولو څه داسې خلکو خوړل خو نه پته شوه چې څه شی تاله کړی کسان دې خو هم ډېر زیات دي یعنې سمرش دی خلک چکر له راغلي دي که نه نو خامخا یعنې دا باباګان جوړوي مخکې د خودکشي کې څه چل دی لاندې ګوري چې خودکشي وکړم که نه خیال دی د یوټیوب ملګرو بس ډېره زیاته مننه دا زموږ وړوکو غونډه کې شارټ غونډه کې ویلاګ او د کتلو لپاره ډېره زیاته مننه کو تاسو نه کېږي نو زموږ د یوټیوب چینل چې سبسکرایب کړئ او نورو کسانو ته هم ور مخکې کړئ چې هغوی ته هم پته ولګي چې لکه زموږ داسې ساده غونډه کې د یوټیوب چینل دی نو چې هغوی هم لایک کړي سبسکرایب کړي دې سړي ته وګوره که نه کم سپی وه ورسره ښه هغه بابا وه بیا دې وخت کې اخبار دوی سره هم دی د خپل ملک ښه الله دې ولا په عمر کې برکت واچوي الله دې ولا هغه عمر کې برکت واچوي دې سړي نه موبایل راواغستو تصویر تېره شوی دی خو لکه موبایل کیمره یې زما په شان نه ده نو ځکه چې بیا واپس یې کېښودی نه زه پته چې لکه زما د موبایل کیمره لکه صفا نه ده نو واپس یې جیب کې کېښود او دا چې دی نو غټ بلډینګ دی خیال دی څومره مزېدار دی دا بله چت ته وګورئ ډېر تصویر یې پې هم دا کړی دی دې سړي په سر باندې ویښته هم نیسي څنګه سر دا تاسو وایئ چې دا کټاکړ دی خو لکه دا قدرتي داسې دی ښه د ده په سر ویښته نشته نو یوټیوب ملګرو ډېر زیاته مننه ډېره مهرباني قدرمن شئ عزتمن شئ بل ویلاګ سره به انشاءالله بیا به حاضرېږو به او ډېره زیاته مهرباني السلام علیکم